دلته د کار او ټولنیزو چارو وزارت او جنوبي کوریا ترمنځ د 10 میلیونه ډالرو په ارزښت هوکړه لاسلیک شوه. کار او ټولنیزو چارو وزارت هڅه کوي چې د افغان کوریا انسټیتیوت د ظرفیت کچه لوړه او د تجهیزاتو کموالی بشپړ کړي. این پول تا سال 2024 برای 5 سال مصرف میشه به ارزش 10 میلیون دلار است که به خاطر اشتغالزایی و کاریابی نهادها و مرکزهای آموزش‌های فنی و حرفه‌ای که ما در مرکز و ولایات داریم به خاطر ارتقای ظرفیت از اینا. افغان کوریا انسټیتیوت چې تر دې مهاله زده کوونکو ته حرفوي او مسلکي روزنه ورکوله په یو داسې غوره ملي مرکز بدلیږي چې د خصوصي سکتورونو استادان او د کار او ټولنیزو چارو وزارت یو شمېر کارکوونکو ته به په لوړه کچه روزنه ورکوي. می‌خواهیم با امضای چنین یک تفاهمنامه از تجارب یا تجربیات تکنیکی که کوریا در دنیا تقریبا اول است و جمع یونسکو ما می‌خواهیم که از این تجربه استفاده بکنیم برای ساختن سیستم تصدیق دهی و استباردی. اگر فردا بحث اعزام کارگر مطرح شود از لحاظ داشتن سند یا اعتبار کدام مشکلی به او مواجه نشیم. افغان کوریا انسټیتیوت له 2019 کال راهیسې د زده کړیالانو روزنې په برخه کې فعالیت کوي. کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو پر اساس افغان کوریا انسټیتیوت تر دې دمه له 2000 زیات کسان روزلي.